د قدر وړ دوستانو، د هر څه نه وړاندې تاسو ټولو ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې تر دې دمه راته جوړ، روغ او خوشحاله وئ. درنو دوستانو، نن غواړم ستاسو سره د ستارشیپ روباټونو د ټکنالوژۍ په هکله خپل لنډ معلومات شریک کړم. خدای دې وکړي چې دا معلومات ستاسو د خوښې او پند وړ وګرځي. د ستارشیپ روباټونه د لومړي ځل لپاره د سکایپ بنسټ ایښودونکي احتی هینلا او جونس فیرس لخوا په 2014 کال کې د جون د میاشتې په 11 نیټه په لاره اچول شوي وو. د ستارشیپ ټکنالوژي یو استونیایي شرکت دی چې مرکزی څانګه یې د متحده ایالاتو په سان فرانسیسکو کالیفورنیا کې دی. د ستارشیپ دغه ټکنالوژي د نړۍ په یو شمېر ښارونو کې فعالیت کوي او هره ورځ په نړۍ کې لسګونه زره کم وزن بار وړونکي کارونه بشپړ کوي. د ستارشیپ روباټونه کولی شي چې له ځانه سره څه کم 10 کیلوګرامه وزن ولېږدوي. په متحده ایالاتو کې دغه ټکنالوژي په لسګونو پوهنتونونو او کالجونو کې کارول کیږي. په ورجینیا کې د جورج میسن په پوهنتون کې تر 100 زیات د ستارشیپ روباټونه هره ورځ تر 400 محصلینو او استادانو ته د کانتین او رستورانونو څخه غذایي مواد او مشروبات د پوهنتون هرې برخې ته په ښه توګه ورسوي. د ستارشیپ روباټونه کولی شي چې خپله دنده په باران، واوره او شپه کې ترسره کړي او همدارنګه په ټیټو دیوالونو د پورته کېدلو مهارت هم لري. د ورجینیا جورج میسن په پوهنتون کې مې له یو ځوان څخه پوښتنه وکړه چې د روباټونو ملکیت د رستورانونو سره دی او که د پوهنتون له ادارې سره، چې په ځواب کې راته وویل چې د پوهنتون له ادارې سره. د ستارشیپ روباټونه د جورج میسن په کالج کې د سهار د 8 بجو څخه تر شپې 9 بجو پورې کار کوي چې محصلینو یا استادانو ته خواړه او یا مشروبات ورسوي. او هر ځل چې د ستارشیپ دغه روباټونه چې خپله دنده یا کار ترسره کړي د $1 په شاوخوا کې ګټه یې د پوهنتون ادارې ته هم رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه ټکنالوژي چې د یو صندوق شکل لري یوازې د فرمایش کوونکي په وړاندې خلاصیږي یا واسیږي، هغه هم د تلیفون د باټن په واسطه. ما په ګوګل کې د دغه ټکنالوژۍ یا د دغه روباټونو ارزښت $5500 تر سترګو شو. نو زړه ته راتېرو دوستانو، دا و زما لنډ معلومات. خدای دې وکړي چې ستاسو د پاملرنې وړ ګرځېدلي وي. تاسو ټولو ته په ډېر درناوي ستاسې
داوود لطون الله پامان الله مسپارم